سلامونه نیکې هیلې دوستانو. ځینې ورونه د موبایل د ریسټور په برخه کې مشکل لري، نشي کولی چې خپل موبایل ریسټور کړي، د وړي کمپیوټر ولاته سافټویر باندې هغې ته زیاتې پیسې ورکوي. او د ځینې ورونو موبایلونه داسې وي چې ډېر سست کار کوي، پروسیسر ډېر سست شوی وي، موبایل ډېر سست کار کوي او نشي کولی چې په سمه توګه له هغې نه استفاده وکړي. او کله چې میسج لیکي هم ډېر وخت نیسي، همداسې نور کارونه فیسبوک خلاصوي ډېر وخت نیسي، مسنجر باندې چې خلاصوي هم ډېر وخت نیسي، لوډینګ ډېر نیسي. نو د هغې دپاره تاسو زه نن اسانه د ریسټور کولو لار تاسو ته ښایم. لومړی به راشو دلته مسنجر د خپل د موبایل سیټینګ ته به راشئ، بعد له سیټینګه به دلته راشئ تاسو بیک اپ ان ریسیټ دا به کلیک کوئ. دلته چې راغلی بیا فیکټري ډاټا ریسیټ به ووهئ. مطلب دا دی چې موبایل بیرته د کمپنۍ په رقم شي، څنګه چې د کمپنۍ نه راوتی هماغسې سیستم یې بیرته هماغسې شي. بیا به ریسیټ ډیوایس باندې کلیک کړئ. دلته چې کوم کوډ تاسو ورکړئ هغه کوډ به ورکړئ. دلته مثلا ما کوډ ورکړی فلانکې، کوډ چې مو ورکړ بعد د کوډ د ورکولو نه اپشن یې راځي ستاسو موبایل ول کېږي. خو فکر مې وي چې په دې وخت کې چې موبایل کې کومې نمبرې دي او کوم عکسونه ویډیوګانې ډاټا پرته هغه د منځه ځي. نو مخکې له مخکې تاسو ته فکر وکړئ هغه ټول ډاټا نمبرې موبایل نمبر یې سیم کارت ته واړوئ، ډاټا خپله میموري کارت ته واړوئ تر څو ډاټا ضایع نه شي. بعد له هغې نه تاسو کله اطمیناني شوئ چې ستاسو ټول ډاټا میموري کارت ته وختې، بعد له هغې نه بیا خپل موبایل رسټور کړئ. په دې طریقې سره نو بیا به مو موبایل سپیډ تیز شي.